مونږ له مشرانو نه د امارت له مشرانو نه دا تقاضا ده چې د علم دروازې باید خلاص دې ته هیڅ بهانه او هیڅ شی نه ستا نه به وي او نه به یې کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې دروازې د علم د نرو د ښځو په مخ باندې خلاص دي. نیم علم له بیبي عایشې رضی الله عنها را نقل شوی. همداسې نورې صحابیې وې چې د ډېرو صحابه کرامو استادان داسې مبارکې زنانه وي دي چې زیکوسوا په تفسیر سره به ډېر وخت ونیسي چې هغه د مجتهدینو غټو غټو علماو استادانو علم یې ور زده کولو دین یې به علم زده کولو. کله به چې ښځو ته تکلیف پیدا سو وره به یا به نارینهو ته مشکل پیدا سو هغه ته وره به له بیبي عایشې رضی الله عنها به یې پوښتنه کوله. دا په دې خاطر چې هغه عالمه د رسول الله صلی الله مبارک یو حدیث دی چې وایي که څوک دوه ښځې یا درې ښځې لري او د دوی منځ کې عدالت ونه کړي په ورځ د حشر به الله پاک په داسې حالت کې راپورته کړي چې نیم بدن ته یې خال شي. نن موږ په 40 میلیون نفوسو کې 20 میلیونه سره بې عدالتي کوو. آیا موږ به د قیامت په ورځ دغسې راپورته نه سو چې ټول به فلج یو ټول حقوق ته یې تلف کړي میراث نشته د میړه د تعلیم حق نشته په بدو کې یې ورکوو تعلیم ته یې نه پرېږدو مسجد ته یې نه پرېږدو پوهنتونو مخ ته دروازې پرې بندې دي مدارس ته هم نه پرېږدو. آیا موږ په شریعت باندې روان یو؟ بل ټوله نړۍ له موږ سره نن په همدغه مشکل باندې اخته ده همدغه انتقاد په موږ باندې کوي خو موږ په کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت.